یو 2 ورځې یا 3 ورځې بعد کال نوی کیږي. کم چې انګریزي کال دی ورخه اسلامي کال هم ته ډول معلوم نه دی او خیرت ته اینه خبر هم نو چې زموږ اسلامي کال څه شی دی. حکم چې انګریزي کال لغی نار سره خبري او ټول کاروبار هم په دې باندې روان دی. دا یو غټ افسوس دی په موږ باندې چې موږ ته اسلامي کال ډول معلوم نه دی. میشم راته اسلامي نه معلومه. حال دار چې زمونږ په اسلامي میشتو پس احکام متعلق دي چې دا کوم دی، دا جمادی الاول له جمادی الثانی دی. دا موږ ته پته نه، موږ څه پیژنو؟ موږ صرف دا پیژنو چې دا رمضان دی او دا د غټ اختر میاشت ده، صرف دغه پیژنو، نور د ټول څه خبر نه سری ګوده. نو دا اوس کال نوی کیږي 2024 شروع کیږي او 2-3 ورځې بعد. نو په دې ملک کې بعضې قمقل خلک شته، جاهلان خلک شته، ناپوهه خلک شته، نه ورته الله یاد دی، نه ورته رسول یاد دی، نه ورته آخرت یاد دی، نه د دې نه خبر دی چې زما عمر ختم شو. نو دا به اوس د دې کال استقبال کوي په ګډېدو باندې، جشن مناوي ولې نوی کال شروع شو. نو بعضې پاگلان راوځي د دې کال چې په نوي کېدو کې د اوله ورځ شروع کی سحر سبا چې کله راخیږي سبا صادق هغې ته راپاڅېدلي مونځ هم نه کوي، هغې ته راپاڅېدلي د نور استقبال کوي، نوی کال شروع شو او مخې ته ورته ګډېږي او لازمې پکې هغې سالګره خپله مناوي، سالګره مناوي چې یاره زما یو کال تېر شوی. پاګله دی په دې نه دی پوهه چې زه یو کال مرګ ته نږدې شوم، زما د ژوند یو کال هغه کم شو. دله پکار و چې د جړا کړی وي په خپل ځان باندې، محاسبه کړی وي د خپل ځان. یو کال تیر شو، په یو کال کې ما د رب نه څومره بغاوت کړی دی، ما د رب څومره اطاعت کړی، څومره مې عبادات کړی دي، څومره مې ګناهونه کړي دي. راځي خپله محاسبه کو. دا محاسبه څوک نه کوي، صرف بغاوت دی، نور څه نشته دی. اشاعر وی یسر المرء ما ذهب الليالي وان ذهابهن له ذهاب. انسان پدې خوشاله دی چې ورځې او شپې تیرې شوې، خدای پدې پوه نه دی چې دا ورځې شپې ختمېدل او ورځې شپې تیرېدل دا خو زما ختمېدل دي. یو کال زمونږ د عمر نه کم شو. مثلا که زما 40 سال عمر و مثال په طور باندې، ایو 20 سال دې تیر شوي دي مثال په طور باندې، 19 سال پاتې شو. که زما 40 سال عمری او په تقدیر کې مې الله 50 سال لیکلی کنه، نو 9 کال راته پاتې شو. که زما 50 سال عمر دی او زما په تقدیر کې 60 سال دی، 9 کال راته پاتې شو. که 55 کال 4 کال راته پاتې شو. که 54 دی 3 کال راته پاتې شو. په دې پوهېږو موږ نه. دا جهالت په کله ختمېږي زموږ نه، دا غفلت په کله ختمېږي زموږ نه. منگ بر خپل ژوند مقصد ته پیژنو، صرف لذتونه، صرف خواہشات، دا به پورا کو ژوند به تیریږي. دا انسانیت کی موږ کې کله پیدا کیږي چې موږ به سیبه رالګو د کال په ابتدا کې به سیبه ګړاګانې کوو، موږ آتش بازیانې به موږ کوو. کال نوی شو، دعا وکړه یا الله وې کمې غلطۍ دې نه شوي دي معاف دې کو. دا کال چې اوس را روان دی یا الله خیر را باندې تیر کا، د نیکۍ کال را باندې تیر کا، یا الله ستا په اطاعت کې را باندې تیر کا، یا الله په خیر خیریت باندې را باندې تیر کا، په امن و امان کې را باندې تیر کا. داسې دعا وکړه ته به ورته ګډېږي. هلته په خپله باندې ته سوچ وکړه چې کم سړی د کال په ابتدا کې په ګډېدو شروع وکړي، د ده به کال ښایي، دا به ټول کال شیطان تابع رواني. بیا لږ د الله نه ویرېږي، دا په کوم طرف باندې روان یو مونږ. که مرګ نه منې خو بیا راته وي او چاره مرګ نشته دی، خو که مرګ منئ لږ په خپل ځان وژاړئ، په خپل ځان لږ جړا پکار دی. بیا زما عمر کم شو، ختم دی. که 2 کاله مې پاتې په خپل عمر کې 1 کال راته پاتې شي.